په دې چلونو به هغه واپس تاله راشي. ته ځان نه لیونی مه جوړوه، د خپل ځان دشمن مه جوړېږه. پرېږده دا چلونه، پرېږده. غلی شه اختر حسینه، ته سوی چې کل جهان د ځانه جدا کا، خپل ژوند د ځانه جدا کا. ژوند څوک د ځانه جدا کولی شي؟ زما په ژوند کې خو پسرلی د هغې په وجه باندې راغلی و، او ته څنګه چې هغه یېره کا. څنګه یېره کړم اختر حسینه، څنګه یېره کړمه؟ وقاره هغه اوس د بل عزت دی، د بل په نکاح کې ناسته ده. ما خپل ژوند تباه کوه او نه د هغې ژوند تباه کوه. دا دې څه حل اخیستی دی؟ آیا ته دا ویلی شي چې هغه په تا پسې څومره خفه ده، څومره چې پسې تا ځان تباه او برباد کړو؟ دا به درته زه ووایم چې هغه د خپل خاوند سره ښه په مزو چرچو ژوند تېری. چپ 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 چپ، هغه بې وفا نه ده، نه ده بې وفا. نوره له دماغ مه خرابوه چې نه د لاسونو مې خرابېږي. شکر وباسه چې ته زما دوست یې. که دا خبره ستا په ځای بل چا کړې وې نو ژوندی به مې خوړلی و. پرېږده مړه، خپل ځان دنه سنبالېږي نو او ما به خراب کړي. تا ته نصیحت کول سنډه ته سرود غږول دي. خپل کار کوه مړه. یا الله، زما تباه ژوندون به نور تباه شي. خدای دې نه کړي چې د چاند نه ستوری جدا شي، ستوری. لکه بلاله چېرته؟ موږ خو په تاسو پسې در روان وو، ښه ده چې تاسو مخې له رالی. ولې خیر شه خیر و، زه خو سکول ته روان وم. ما وی چې خپل ریزلټ وګورم. بلاله بخښنه غواړم او په افسوس سره وایم چې ما ستاسو ریزلټ وکتو او تاسو فیل وي. داسې وې یار، دا څنګه کېدی شي؟ او بلاله همداسې شوي دي. محنت کوه، انشاءالله چې په راروان کال کې پاس شي. لاړو د الله په امان. یا الله، زه په کور کې څنګه مخامخ کېږم؟ زه به خپل پلار له جواب څنګه ورکوم؟ عمرانه لږ به بار ته راوځې. عمرانه زما د پسې کور ته خپې ماتې شوې او ته دلته یې؟ اصغره زه ډېر ښه پېژنم، دا ګنډکپ دی. ته زما روپۍ راکې که نه راکې، په خپلو روپو مې پسې خپې ماتې شوې. وروره زه غربت او مجبوري دې تنبوله راویستی یم او بیا زه ګنډکپ نه یم. وروره زه مجبور یم. بیا وروره تا ته خو پته ده چې ما په کاروبار کې ډېر لوی تاوان کړی دی او زما سره یو روپۍ هم نشتي. نو تا له څه درکړمه زما وروره، تا له څه درکړم؟ دا سوچ به د قرضې اخیستلو په وخت کې کړی وای، عزت په دې بدي کې زموږ پیسې موږ په وخت باندې راکړې، که نه موږ د قرضې اخیستلو ډېر ښه چول نه راځي. عمرانه دا ځل یې دله مولت در کومه او که بلې پیرې له رالمه نو زمانه به دا هېري چې ستاسو په کور کې زنانه هم شته. په دې قرضه کې به درنه د کور ټول لوښي او لرګي ویسمه او حیا او عزت په دې کې وي چې زما د روپو په یوه هفته کې دننه بندوبست وکړې. پوه شوې؟ لاړم درنه. یا الله، تا دې ته په کوم امتحان کې اچولی یم الله؟ د دې ذلت نه چله ماله مرګ راکړي، ماله مرګ راکړي. زما د مور او پلار زما نه څومره امیدونه او ما د هغو په امیدونو باندې خاورې واړولې. زما په سر به ورته اوس د خاندان خلک پیغورونه ورکوي. د دې نه خو ښه دا ده چې څه ځان مړ کړم زه. ته باید بې عزته کېږم او پیسې را سره نشته
او چې په ژوندانه خپله بېعزتي وینم نه دې نه مرګ ښه دی مرګ ښه دی مرګه زه به د خپل لیلا نه بغیر زندګي څنګه تېره کړم د هغې نه خو ښه دا ده چې زه خودکشي وکړم او ځان مړ کړم ځان مړ کړم راته ښکاري چې تاسو هم د خپل ژوند نه تنګ شوي یئ او وروره ټیک دې ووې په دې دنیا کې زما د ژوند څه مقصد پاتې نه شو ځکه ما د خودکشۍ د اراده وکړه خو زه هم د خپل مور او پلار سره سترګې نشم لګولی خو لنډه ده چې خودکشۍ ته تیار کړم خودکشۍ ته تیار ها نو بیا خو موږ درې واړه د یوې لارې مسافر یو راځئ چې یو بل له لاسونه ورکړو او دا خودکشي یو ځای وکړو یو ځای وکړو ودرېږئ ما ته پته ده چې هسې هم تاسو خودکشۍ کولو والا یې خو په دې اخر وخت کې زما یو کار وکړئ وروره ستا څه کار دی تاسو په ما پسې راځئ زه درته وایم راځئ چې راځئ زما کار هم دا دی چې تاسو زما سره کښېنئ او په حوصله باندې روټۍ وخورئ وروره د دې څیزونو څه ضرورت و موږ خو هسې مرو یا وږي او یا ماړه وروره موږ ټول مرګ له پیدا یو ښه به دا وي چې تاسو زما سره دلته ښه په حوصله باندې روټۍ وخورئ ګوره الله پاک په موږ څومره مهربانه دی چې د غنمو یوه دانه د هغې نه اوړه جوړ کړي بیا د هغې نه روټۍ جوړه شي او بیا هغه روټۍ له هغه خلک راشي چې د چا په هغې قسمت وي لکه ځان ته ګورئ معلومه دا شوه چې الله پاک هر انسان ته خپل قسمت ورکوي خو موږ انسانان د الله په قدرت کله پوهېږو وروره ته ټیک وې د ځینو خلکو قسمتونه زموږ غوندې خراب وي نو ژوند ولا مزه نه ورکوي قسمت بدلولو والا او قسمت ورکولو والا هغه رب العالمین دی چې ما او تای پیدا کړي یو خو افسوس چې موږ خپلې فیصلې پخپله کوو او د الله نه د خپل قسمت بدلولو سوال نه کوو خو ذهن او سوچ او ناامیدي او مایوسي داسې طرف ته بوځي چې د خودکشۍ ارادې ته وجوړ کړي او مرګ ته وجوړ کړي په الله موږ له عقیده پکار ده ولې چې دنیا اسمان انسانان د ټول کائنات د الله انډر دي چې الله څه غواړي نو هغه کېږي که بادشاه دی که ګدا دی هغه هم د الله د طرف نه دی زما او ستا قسمتونه هم بدلولی شي خو موږ له پکار دي چې په جهر باندې توبه وباسو او الله ته وجاړو الله ته سجده ولګو نو الله ته هېڅ هم ګران نه دي هېڅ هم ګران نه دي خو دا ټولې زموږ د نیتونو او زموږ د ایمان کمزوري ده وروره تا خو زما سترګې رڼا کړې او ما ته د نیغه لار وښوه د مجازي لیلا دپاره به اوس د خپل رب ګناهګار شوی وم د رب ګناهګار شوی وم زه به د خپل قسمت بدلولو سوال د خپل رب نه کوم او د خودکشۍ لفظ به په خپله ژبه نه راولم هېڅ چارې به نه راولم هېڅ چارې نه ښه ده بایجانه چې ته مونږ ته په وخت میلاو شوې او د قسمت او حقیقت نه دې خبر کړو کنې زه خو به د خپل مور او پلار او د ځان ګناهګار شوی وم زه په دې کال ډېر محنت کوم او د خپل رب نه به د کامیابېدو دعا کوم وروره ته زموږ دپاره یو سهاره راولېږلی شوې خو پته نشته چې څومره وخت شو چې جومات ته نه یم تللی نو مسلې خو به راځي که نه په څه مصیبتونو کې چې زه ګیر یم او د دې نه خلاصوونکی صرف الله دی خو افسوس چې ما الله هېر کړی دی ما الله هېر کړی دی د الله لاک لاک شکر دی چې تاسو خپلې ارادې بدلې کړې ولې چې
خودکشي ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. لاک لاک شکر دی الله، لاک لاک شکر دی. خورورا په دې مې پوه کا چې تا ته څنګه پته ولګېده چې موږ درې واړه خودکشي کوو. دلته زموږ باغونه دي، زه اکثر د هغې تماشې له ځمه، نو څو ځله ما لیدلي دي چې دې ګډ ته خودکشۍ له خلک راځي، نو په هغه سوچ په تاسو پسې راغلم. ګوره رونو، د الله لویي بیانېږي، اذان شروع شو، راځئ چې جومات ته لاړ شو او د الله نه په جهر توبه وباسو. راځئ راځئ. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. هغې ټولو د الله لار ونیوله او کامیابی بیا موندله. یقینا د هرې مسلې حل د الله رب العزت سره دی او بېشکه الله هرې مسلې حل کول والا دی. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ